سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې موضوع مې د انګلیسي ژبې 4 لغاتونه دي چې دا ډېر مهم لغاتونه دي. دا لغاتونه که تاسې زده کړل، زه تاسو ته دغه ګارنټي درکوم چې د خیر سره به ستاسې انګلیسي مخ په لوړه باندې روانه وي، ډېره به قوي سي. نو ستاسې څخه زه دا غوښتنه کوم چې تاسې کوښښ وکړئ چې دغه د انګلیسي 4 لغاتونه زده کړئ، او همدارنګه چې دا لغاتونه ستاسې د انګلیسي په قوي کېدو کې ډېره مرسته کوي، او دا اډوانس لغاتونه دي. نو د نن ورځې اول لغات به څه شي؟ هرش چې ویل کېږي. هرش چې دی په انګلیسي کې په پښتو کې چې موږ تاسې ورته وایو لغازي خبره، کږه خبره، لکیداره خبره، یعنې خبرې کوي وایي کږې کوي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ هرش ویل کېږي. چې مثلا یو څوک یو چاته خبره کوي چې هغه درڅخه خفه سي، یا مثلا زړه ډېر نازک کي، هغه وژاړي یا خفه سي ورباندې، یا مثلا ډېر داسې جدي خبره یي. نو په جمله کې څنګه استعمالوو؟ has harsh word made a child cry. صحیح سو؟ نو د دغه خبرې، دغه زشت خبرې ماشوم چې وکړله، هغه څه کوي؟ هغه په ژړا باندې راوسي، ویې ژړوي. یا has harsh word made his wife cry. د دغه بېمانا یا غلقیدارې خبرې د کورواله وژړوله. مثلا موږ تاسې ځوانان چې دي په افغانستان کې ناست دي، وایي بله کوزه کومه، دغه بلې کوزه خبره، د بلې کوزې خبره چې خبره ویل کېږي؟ هرش ویل کېږي. هرش خبره ویل کېږي، یا هرش ورډ ورته ویل کېږي. نو دا خبرې مه کوئ په کور کې. نو دوم لغات به څه شي؟ آیډل لغات چې دی، دا چې یو څوک کار نه کوي، قرار ناست دی، بس بانې لټي، یا ناست وایي کاکا کار کوي، کلالا کار کوي، په ما یې څه، نو زه ولې کار وکړم؟ نو دی قرار ناست دی. دې ته چې وایي آیډل لغات په انګلیسي کې ورته آیډل لغات وایي. یا بیکاره، مثلا د انرژي لري، ځوان تیار، هر څه باندې برابر کار نه کوي، دې ته نو څه ویل کېږي؟ بره آیډل ویل کېږي. یا مثلا کارګر چې روزانه باندې درولي د ظالم زامن فقط ورځ تېري، خپل معاش اخلي، نو څنګه وایي؟ The workers were idle when I was not there, or the supervisor was not there. وایي کارګرانو کار نه کوي په دې خاطر باندې چې هلته د دې سپروایزر وجود نه درلودی، یا زالته نه کوي چې د کارګرانو ما څخه حیا کړې وای، یا شرمېدلي وای، کار یې شروع کړی وای، کار یې کړی وای. او بل لغات به څه شي چې ډېر مهم دی؟ هغه stagnant لغات څه ته ویل کېږي؟ چې حرکت نه کوي، ځای پر ځای باندې ولاړ یې. څه ورته وایي په انګلیسي کې؟ stagnant. لکه مثلا د افغانستان اقتصاد چې دی، دا اوس په ولاړ حالت کې دی، یا stagnant دی. نو موږ څنګه وایو؟ I will fix stagnant economy when I became the president of Afghanistan. زه به د افغانستان اقتصاد جوړ کړم یا حرکت ورکړم کله چې زه د افغانستان رئیس جمهور شوم. د خیر سره وایي چې رئیس جمهور شم. او همدارنګه بله جمله ده، وایي the politicians promise to fix stagnant economy. سیاسیونو یا سیاستمدارانو دغه وعده کړې ده چې موږ به د خپل هیواد اقتصاد جوړوو یا به حرکت وکړو. بل چې دی سیکولر چې دی زموږ ته اکثره خلک استعمالوي، خو بې ځایه استعمالوي. سیکولر چې دی هغه چاته ویل کېږي چې هغه کوم مذهب نه لري، یا هر مذهب ته، هر مذهب چې مثلا کوم اسلامي که عیسویت که یهودیت که سیکیزم که هندوی، هر مذهب چې دې ته څه ویل کېږي؟ چې دی په هغه باندې باور ونه لري او یا اړیکه ورسره ونه لري، دې کس ته څه ویل کېږي؟ سیکولر. ځینې حکومتونه دي چې هغه سیکولر دي، ځینې حکومتونه دي چې هغه ریلیجیوس دي یا مذهبي دي، مذهب پاله دي. لکه government can be religious or secular. لکه څنګه چې مخکې درته ویله، حکومت کېدلی سي چې مذهبي اوسېږي او یا سیکولر اوسېږي یا غیر مذهبي اوسېږي، یعنې مذهب ته زیات کار نه کوي، دوی تمرکز یې پر نورو کارو باندې دی. نو دا د نن ورځې لغاتونه وایي. یو ځل بیا درته تکراروم چې هرش تیزه خبر یا لکیداره خبر، او آیډل
هغه څوک چې کار نه کوي فقط ورځ تېروي. او همدارنګه stagnant چې دی هغه د حرکت کولو حرکت چې نه کوي، یعنې مثلا د یوه ځای څخه بل ځای ته نه خوځېږي یا ځای پر ځای باندې ولاړ وي. او سیکولر. همدا د نن ورځې لغاتونه او درس و. تر بله درسه پورې د خدای په امان.